بسم الله الرحمن الرحیم. نن زما دا کلاس چې کوم دی دا تقریبا چې د ټولو کلاسونو نه ډیر مختلف یعنی ډیر بدل کلاس دی. ما د انګلیش یو څو ټکي اوس لږ مخکې ولیدل او چې څنګه مې ولیدل نو بس زر تر زر مې خپل اوزار راواخیستل او ومې غوښتل چې ستاسو دپاره یې ریکارډ کړمه او ستاسو په نالج کې هم دا ټکي راشي. دا د انګلیش یو څو ټکي دي. په دې ټکو کې به یو دوه درې داسې ټکي هم وي چې د هغې ویل به موږ له نه وي په کار، خو به هر حال ستاسو د نالج یعنی ستاسو په ذهن کې د دغه ټکو راوستو دپاره یې په دې کلاس کې نن تاسو ته دغه ټکي هم ښایم. او د دې نه مخکې تاسو ته یو تصویر په دې سکرین باندې راغی، دا ښکاري. په دې کې لیکلي دي چې ناټ سبسکرایبر 46% یعنی 46% او سبسکرایبر یو کم 50%. د 46% دا ناټ سبسکرایبر چې کوم دي دا ښه کسان دي چې دوی زمونږ دا چینل سبسکرایب کړی نه دی او زمونږ کلاسونه ګوري. نو دوی ته زه وایم چې تاسو ته زمونږ کلاسونه ډیر په مشکله باندې میلاویږي. که زمونږ کلاسونه کتل غواړئ نو تاسو هم وکړئ چې دا سبسکرایب کوئ، تاسو ته به زمونږ دا ویډیوګانې ډیر په اسانه باندې میلاویږي. زه د کلاس شروع کوو. تاسو ته چې کوم ټکي ما ویلي وو په دې کې اولنی ټکی چې کوم ما سره دی هغه دی ماپټ. د ماپټ مطلب دی پاگل. اصل کې پاگل چې کوم دی هغه پاگل نه کوم چې ذهني بیمار وي، یعنی کوم چې لیونی ورته مونږ وایو، دا هغه پاگل ته نه وایي. مونږ په پښتو کې وایو چې دا سړی خسې پاگل دی، یعنی دا د دماغو نه خلاص دی. کوم انسان چې روغ وي او د پاگلانو کار کوي، د لیونو کار کوي، نو هغه ته مونږ وایو دا پاگل دی. دغې ته په انګلیش کې وایي ماپټ. د ماپټ مطلب تاسو ته زه ښیم، ګورئ تاسو ته دا زه په یو جمله کې استعمالوم. ډونټ بی ماپټ یعنی پاگل مه جوړېږه، د لیونو کار مه کوه. مونږ وایو که نه چې دومره پاگل ولې جوړېږي، نو دغه پاگل چې کوم دی دې ته په انګلیش کې وایي ماپټ. ډونټ بی ماپټ، پاگل مه جوړېږه. د دې نه مخکې چې ما سره کوم ټکی دی هغه دی ټویټ. د ټویټ مطلب دی د دماغو نه خلاص. لکه څنګه چې مونږ وایو پرېږده دا د دماغو نه خلاص دی، یا هغه خو بالکل د دماغو نه خلاص دی. داسې خبرې مونږ کوو، نو دا خبرې چې کله په انګلیش کې کوي او انګریزان یې کوي، انګلیش سپیکر یې کوي، نو هغه دغه د دماغو خلاص والا ته په انګلیش کې وایي ټویټ. ګورئ که د دې زه تاسو له یو مثال درکړم، زه ووایم که نه چې هغه د دماغو نه خلاص دی، زه د هغه سره نه کینم. داسې خبرې مونږ کوو که نه چې هغه د دماغو نه خلاص دی، دغه د دماغو نه خلاص ته وایي ټویټ. هی از ټویټ. I am not sit with him یعنی هغه د دماغو نه خلاص دی، زه د هغه سره نه کینم. داسې مخکې د بل ټکي طرف ته ځو، هغه دی مونږ سره ګاملیس. ګاملیس وایي. ګورئ دا خبرې تاسو ته ما ویلي وو چې څه ټکي پکې داسې راځي چې مونږ له یې ویل بالکل نه دي په کار، خو په دې ټکو باندې مونږ له پوښېدل ضرور په کار دي. ګاملیس مطلب معنا ده، مونږ وایو دا څه خر دی، یعنی دا څه خر دی. دې ته په انګلیش کې وایي ګاملیس، څه خر دی. ګورئ د دې یو استعمال که زه ووایم په پښتو کې مونږ داسې خبرې کوو که نه چې هغه څه خر و، خپل نوم یې هم نه و لیکلی، یعنی هغه څومره د بېوقوف و، یعنی څومره د خرو کار یې وکړو، خپل نوم یې هم ونه لیکو یا یې خپل نوم هم نه و لیکلی. نو که زه داسې ووایم نو ګورئ د دې انګلیش ته هی واز ګاملیس. په دې کې د آر سایلنټ دی، ګاملیس. هی واز ګاملیس. He didn't write even his name یعنی هغه څه خر و، یعنی هغه څه خر انسان و، خپل نوم یې هم نه و لیکلی. نو د دغې خر دپاره چې کوم انګلیش سپیکر دی او د چا زبان انګلیش ویل دی نو هغه وایي ګاملیس یعنی څه خر دی. د دې داسې مطلب راځي. بل مخکې ټکی چې مونږ سره کوم دی هغه دی منګر. منګر وایي بدصورته ناولي ته، یعنی مونږ چې ورته بدصورته وایو، ناولې خیرن ورته وایو، ناپاکه ورته وایو، دې ته په انګلیش کې وایي منګر. د دې به هم یو مثال تاسو ته زه درکړم. که زه ووایم چې هغه ناولی دی، یعنی هغه خیرن ناپاکه دی، ولې هغه زما کمرې ته راغی. He is منګر.
why did he come in my room هغه ناولې دی ولې هغه زما کمرې ته راغی مونږ کله کله وایو کنه چې دا کس خو ډیر ناولې دی ولې زما کمرې ته راغی یا ولې زمونږ کلي ته راغی زمونږ کور ته راغی اصل مطلب زما دا دی چې تاسو منګر وپېژنئ دا وایي بدرنګ ته ناولي ته ناپاک ته ګورئ بله مونږ یوه خبره ډیره زیاته اورو A pace like a slave ارس د دې څه داسې مطلب دی مونږ په پښتو کې وایو په تندي باندې 12 بجاو کړي وي یعنی د دې کس خو هر وخت په تندي باندې 12 بجاو وي یا تا ولې په دې تندي باندې هر وخت 12 بجاو کړي وي نو داسې خبره چې په انګلیش کې کوئ نو د هغې دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ A pace like a slave hours یعنی په تندي باندې 12 بجاول د دې انګلیش څه دغسې دی ګورئ دا به تاسو ته زه استعمال خو کوم یو مثال به یې درکمه یعنی ستا په تندي باندې ولې 12 بجاو ښکاري یعنی ستا په تندی یعنی دا تندی دی ولې داسې ګونجې ښکاري هر وخت په 12 بجاو ښکاري دا خبرې موږ په پښتو کې کوو باید چې تاسو به پښتانه چې کوم دی هغه یې پیژني چې 12 بجاول څه ته وایي Why is your face like a slaved ars? Why is your face like a slaved ars? ستا په تندي باندې ولې 12 بجاو ښکاري ګورئ د بل ټکي طرف ته بلاړ شو مخکې چې کوم ټکی دی هغه دی بلاک هیډ بلاک هیډ مونږ څنګه وایو په پښتو کې چې د هغه په سر کې مازغه نشته دی خسې بوستي داسې خبرې چې کله د انګلیش سپیکر کوي نو د په سر کې بوسو ته هغې وایي بلاک هیډ اصل کې بلاک وایي بند ته او هیډ وایي سر ته خو کله چې بلاک هیډ را یوځای شي نو د دې مطلب شو په سر کې بوس یعنی د هغه په سر کې مازغه نشته دی تش بوس دي داسې خبرې موږ په پښتو کې کوو تاسو به ډېرې اورېدلي ګورئ د دې زه تاسو ته یو مثال درکمه د هغه په سر کې بوس دي He is a blockhead He is a blockhead د هغه په سر کې بوس دي یعنی د هغه په سر کې مازغه نشته دی یو ټکی د هغه په سر کې نه راځي د هغه په ذهن دماغو کې نه راځي د هغه په سر کې خسي بوس دي نو تاسو په انګلیش کې د دغه ټکی دپاره ویلی شئ بلاک هیډ ګورئ مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی هغه دی جرک زه پوره امید له تاسو نه کوم چې دا لفظ به تاسو هیڅ چاته نه استعمالوئ دا جرک چې کوم دی دا وایي د خر مونږ وایو که نه دا څه د خر بچی دی د خر بچی دې ته په انګلیش کې کله د انګلیش سپیکر چېرته کنزل کوي که نه نو هغوی په انګلیش کې د خر بچی که وایي هغوی ورته په انګلیش کې وایي جرک د دې زه تاسو ته یو مثال خو هم درکوم زه د هغه سره خبرې نه کوم هغه څه د خر بچی دی یعنی هغه څه خر دی که داسې مونږ وایو که نه I don't talk with him He is jerk زه د هغه سره خبرې نه کوم هغه څه د خر بچی دی له تاسو نه امید کوم چې دا ټکی به هیڅ چاته نه وایي خو ستاسو د نالج د اضافې دپاره ما په دې کې شامل کو زه د بل مخکې ټکي ته او زما په خیال چې دا مونږ سره اخیرنی ټکی دی بولشیټ د بولشیټ مطلب دی بکواس کول فضول خبرې کول ابس خبرې کول بکواس مکوه Stop the bullshit Stop the bullshit بکواس مکوه یعنی فضول خبرې مکوه هسې ابس خبرې مکوه خو دا یو څو ټکي وو چې ستاسو دپاره مې راوړل په دې کلاس کې ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یی الله مو ښاد آباد او بریالي ساته